بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مې د انګلیسي ژبې ډېرې مهمې جملې راخیستې. I am 30 years old. I am 30 years old. زه 30 کلن یم یا زه د 30 کالو یم. I visited to the village where he was born. I visited to the village where he was born. زه هغه کلي ته ولاړم په کوم کلي کې چې دی پیدا شوی و. Hey, where are you going? Hey, where are you going? سلام یا hey, چیر روانه یا چیر ځې؟ You can go if you want to. You can go if you want to. ته کولی شې ولاړ شې که ته غواړې، یعنې مجبور کوم دې نه چې ته دلته پاتې شې. How did you make it? دلته څنګه راغلې؟ په څه شکل باندې د دې ځای پورې ځان راورسوئ؟ Due to the bad weather, the plane was late. د هوا د خرابوالي له خاطره یا د هوا د خرابوالي له لاسه پرواز وځنډېدی. I'll give it to you. I'll give it to you. I'll give it to you. زه به دا تا ته درکم یا زه تا ته درکومه. I usually walk to school. I usually walk to school. زه مکتب ته پر پښو باندې ځمه، یعنې په موټر کې نه ځمه. Could you sign here? Could you sign here? کولی شئ چې دلته امضا کړئ یا خپله امضا راته وکړئ. Would you like another apple? Would you like another apple? ته غواړې چې بل سیب وموخورې یا بل سیب ته هم ضرورت لري. Prices continue to rise. نرخونه مخ پر لوړ روان دي یا نرخونه قیمت کېږي یا ګرانېږي. نو باید ښاروالانې کنټرول کړي. Don't change your mind. Don't change your mind. تغییر د فیصلې ته مه ورکوه یا پلان ته دې تغییر مه ورکوه چې څه چې راسره ویلي هغه به راسره منې پر هغه باندې به ولاړ یې. Close your eyes please. Close your eyes please. وبخښئ که سترګې پټې کړئ یا مهرباني وکړئ خپلې سترګې مې پټې کړئ. As a matter of fact, it is true. په حقیقت سره دا رښتیا دی یا دا حقیقت لري. I don't know if she'll come. I don't know if she'll come. زه نه پوهېږم چې دا به راشي که به نشي را. I want a tie to go to this suit. زه داسې یوه نیکټایي غواړم چې د دې کالو سره یا د دې دریشي سره ووایي یا مثلا د دریشي سره خوند وکړي. I was busy all day. I was busy all day. زه ټوله ورځ مصروف وم، یعنې په کار باندې اخته وم. He has got a good camera. د خورا ښه کیمره ترلاسه کړې ده یا رانیولې ده یا اخیستې ده. Visitors may not feed the animals. Visitors may not feed the animals. Visitors هغه خلکو ته ویل کېږي چې هغه باغواشت راځي یا سیلانیان ته ویل کېږي چې یو خاص ځای ته ځي، وایي دوی اجازه نه لري یا دوی باید حیواناتو ته خوراکي توکي ورنه کړي. دوستانو خدای دې وکړي چې په ویډیو باندې پوه شوي یاست. په کوم ځای کې که نه یاست پوه شوي کمنټ راته راکړئ او زما چینل سره سبسکرایب کړئ، د نورو دوستانو انډیوالانو سره شریک کړئ. انګلیسي په پښتو ژبه باندې ستاسې په کور کې ستاسې سره د بشیر وطندوست له طریقه. د خدای په امان.